حدیث مبارک راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی وی د قیامت په ورځ باندې به خدای کریم جل وعلا شانه آواز وکړي او به فرمایي چې احمد او محمد نوم والا دې ودرېږي و به فرمایي چې احمد او محمد نوم والا دې ودرېږي وی د احمد او محمد نوم والا به ودرېږي او یې حکم به رب وکړي چې فرشتو د احمد او محمد نوم والا جنت ته داخل وی احمد او محمد نوم والا به عرض وکړي چې خدای کریمه موږ خو په دنیا کې د جنتیانو کار نه دی کړی موږ خو داسې کار نه دی کړی چې موږ د جنت لایق یو او د جنت مستحق یو حقداران وی خدای کریم جل وعلا شانه به ورته وفرمایي چې ای احمد او محمد نوم والا اشخاصو ای زما بندګانو تاسو خو داسې کار نه دی کړی خو ما ځان سره په خپل ذات په خپل جلال په خپل عزت باندې دا قسم خوړلی دی چې خدای کریم جل وعلا شانو فرمایي چې ما دې په خپل ذات باندې قسم وي چې د قیامت په ورځ باندې به چې چا په خپل بچي باندې احمد یا محمد نوم کېښوسته د قیامت په ورځ به دا جهنم ته نه داخلېږي دا به جنت ته داخلېږي خدای کریم جل وعلا شانه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه نوم له دومره لوی مقام هغه نوم له دومره لوی شان او مقام ورکړی دی